زلیونه بګرځېدم لکه مجنون در پسې جانان ډېر ډېر مې جړلې و پرون در پسې جانان ډېر ډېر مې جړلې و پرون در پسې وکلې ونه نشم یاره ای وای کنه تنګ تکي تنګ درز مې وخوړ تنګ تکي تنګ درز مې وخوړ یاره نن خو زما د چا کور رانو مې شیطانی زونه کوم خارخ را باندې لګيږي زه چې په جنګ ونه جوړه روز مې ډېره خرابوي خو نن به نه خرابېږي زه خدای خو به څوک په لاره راولي زم هلته ګورم توکل په خدای اوسګار خېلو دیره خو ما ته معلومه ده مغلته ورځوه چا خو به لیدلی نه یم زه څوک نشته ده او نو راغاګی خو ناست ده که نه نو راغاګی ناست ده ورځمه پې خپل چوف پې اچومه له خیره سره نو راغا دی په خیر کېنه کېنه مه جګېږه څنګه ښې په خیر یې طبیعتونه ښه دي داسې راغلمه دې خوا نه چېږه دلته چېږه ولا چې ناست یم هغه جمعه ګل ته مې زنګ وهلی او راځي کوم جمعه ګل ته ای ما ملګری نه ترابا زویه هغه ته ته لا کېنې مه ولې هغه خو ټوله ورځ ستا پسې خبرې کوي که نه هغه وایي دا نو هغه مردار خور ده خیرن ده وایي هر وخت یې له تخرګونه پوه سي نو تا له تخرګونه پوه سي نو خدای ته وګوره تا ښه ته مینه کېنې نه ته دروغ وایې هغه مې نږدې ملګری ده خو ډېر ښه هلک ده ما سره کلکه انډیوالي ده دروغ وایې ما په دې توره لمن سپین داغ مه لګوه ښه دروغ وایې زه دروغ نه وایم بېګا نه ده بېګا د خیرالله د خیرات کې را سره میلاو شو هلته را سره ناست وروره جانه ما ته ویله ښه وایي ما نو راغاګی د څه کړی ده راغاګی د سره نه ښکاري وایي هغه څه که هغه خیرن شی ده وایي دومره ډېره ډوډۍ خوري وسیار چېرته یې بوځم په شرمو مې شرموي درې څلور غوری خوري ویښتان یې هر وخت جړ پړي تا څومره ښایسته ویښتان دي ګوره ورته لکه د ستنو دیوله او هغه ویله وایي داسې ویښتان یې دي لکه د شاغا لیوني نو ته داسې ته خو ډېر ښه هلک یې که نه ګوره هغه سره ته مه ګرځه خدای دې خیر که خو ډېر نازوانه ده ولا ډېر نازوانه ده که نه ډېره دا به ډېر ښه هلک وي ما ورسره څومره کلکه انډیوالي ما واخر اختیا خبرې تا په سره ما نو خو زه خیر زه بد پې ښکارم ښه ما زه بیا تا ته ووایم خو څه ودې لیده که نه وروره څه ودې لیده راځي م تیاره داسې وهل ورکړه داسې وهله ځکه داسې دې ته نه ده پکار نه ده خو ملګری یې که نه زه سره هغه حساب ورسره کوم حساب څه کتاب هم ورسره وکړه او جمعګی دی جمعګی خیر جمعګی ښې په خیر ښې طبیعت دې ښه ده کور کې قراري ده څنګه یې په خیر ودرېدې مریض خو به نه یې طبیعتونه دې ښه دي نور څنګه یې ښې غورې کوه که نه غورې څه غورې ده ښې په خیر کېنه کېنه دلته کېنه دی هلک ولې ستړی مه زر نه که نه پوهېږم راویې وختلم همداسې رانه لاړو رښتیا خبره یې سخته کچه کړې خو ته دې ته را روانه مې دا دې راتلو سړی ده ساره ځل ته ناست تا غیبت کوي غیبت دې کوي کله وایي پښې کږې دي کله وایي لاسونه یې کاږي دي کله وایي سترګې کږې دي تا ده سره چېرته دومره پر تا سره جنګ شوی بیا ته ته تښتېدلی وي دا رښتیا دي داسې به نه وي یا خو ډېر ښه دا اوس لګیا دا اوس لګیا تا دې قسم وایي چې دا اوس لګیا تا پسې غیبت کوو دا اوس دا وایي خیرن ده کله وایي د تخرګونه یې بوځي کله وایي له خولې نه یې بوځي کله وایي مسواک نه وایي کله وایي غوږونو کې خیري نو ته داسې یې ته خو ډېر ښه سړی که زه هم چې ټوله ورځ مې ته لیدلی نه هغه زما ملګری ده کوم بله خبره به وي نه و سړی زه خو زه تا ته دروغ نه وایم که په دې وړه ګیره باندې قسم په خدای دا مړ زه ملګری ده زه سبا دې په چا مړ کي بیا به خوند درکړي دا کېدای شي پیسې در باندې خوړلي ته خو د مور و پلار یو نازولی ګوپي غوندې ګل یې جمعه ګل نو که تا مړ کي دا اوس یې اجازه راکړي دا اوس دروغ ونه درته فکر وسړی څه کومه ښه دا خبره ده زه به دې سره ګورم اوس چې راغی پرې نه دي ګوره ښه پرې نه دي دا پرېښودو سړی نه ده وعلیکم سلام راځه کېنه هلکه دا پس شا خبرې څنګه کې ما پسې دا ته ولې خبرې کوې ما پسې دا پس شا خبره مه کوه دا خوله در باندې ماتومه بیا چا باندې خوله ماته تا باندې ماتومه شيخة شيخ دغسي ودغسي
ولکه ای شیخه داسې څوک استعمال کړه داسې وه د ظالم زوه ډېر ښه داس وی ټوکړه وه د مذهب ته ووایه مذهب ته دغسې هډوکي پکې ورمات کړه که نه دا تیږې سترګې نه لري دا تیږه راوله زه نه لاړم وښۍ سره ودرېږه هلکه تا ته چا ویلي ما تا پسې خبرې کړي ما ته مصطفی ویلي و دا د خدای غر کې دی خو ما ته هم ویلي که نه دی شیطان هسې مې یو بل سره ووهل ځانونه م ستړي کړو خو زه خیر زه چې زو د سره و بیا ګورو راځئ و پیاله چای به وچکړو تاسو تمثیل کې پر اختیار سره وډبول جامې خیرانې شوه زه خیر دا پکې راځي قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ خدای دې وکړي چې ښه به یاستئ دغه ویډیو نه زموږ هدف دا و چې اکثره زموږ پښتانه که هغه لر دي او که بر دي په وړو خبرو جنګونه سره کوي یا په پوله جنګ یا په پټي جنګ یا په ماشومانو لانجۍ سره نو بیا هغه لانجې دومره غټې شي چې یو بل سره ولي نو اکثر د شیطانانو په خبرو باندې غلطېږي هغه د خبرې هغه اصلي هدف نه یې ترلاسه کړی هغه متل هم د که نه وایي سپي پسې منډه وي او خپل غوږ نه ګوري که نه نو موږ پښتانه ټول عمر دغسې کارونه کړي په کار ده چې اول یو خبره موږ ته څوک کوي د هغې خبرې معلومات وکړو چې آیا حقیقت هم لري که نه لري دغه سړي دغه خبر کړی یا نه ده کړی یا په کوم ډول یې کړی څنګه یې کړی ټول معلومات وشي هغه نه بعد موږ یو اقدام وکړو هغه اقدام هم بیا داسې اقدام چې جنګ او لانجې او څوک څپېړې ته پکې خبر لاړو نه شي نو په کار ده چې ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي ځکه موږ ټول افغانان ډېره پیاوړي خلک ډېر تکړه او ډېر استعدادونه موږ پښتانه افغانان لر دي که بر دي دا لرو خو زموږ یوازینی مشکل دا ده چې جنګ او جګړه او لانجې خپلمنځي بې اتفاقي دا موږ لرو نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو تاسې یو درس اخیستی ډېره مننه تاسې هم ډېره مننه